د الممتحنه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپېتمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده 14 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی که تاسې زما په لاره کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریښی او له کورونو څخه وتلی نو زما او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ تاسې له هغوی سره دوستانه اچوئ په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسې ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپله تاسې صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسې په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی تاسې په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې څه چې تاسې په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ په هر څه زه پوهیږم هر څوک چې له تاسې نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون د هغو چلن خو دا دی چې که پر تاسې بریالي شي نو له تاسې سره دښمني وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي هغوی خو دا غواړي چې تاسې د هم په یو ډول کافر شئ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير د قیامت په ورځ به نه ستاسې خپلوۍ څه په کار درشي نه ستاسې اولادونه په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي
او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا و چې ای زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای زموږ پروردګاره موږ د کافرانو د ازمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زموږ پروردګاره زموږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د همدغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي. کله دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې ستایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لري نه ده چې الله یو وخت ستاسې او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخښونکی مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسې له دې خبرې نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکي خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې له کومې خبرې نه تاسې منع کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یې او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي همغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي.
د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وو هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی وو هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی وو هغوی دې هغه بیرته وغواړي دا د الله حکم دی هغه ستاسې ترمنځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون او که ستاسې د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسې ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسې وار راشي نو د کومو خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل اولاد به نه وژني د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه له بل چا څخه زیږولی وي او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ای مؤمنانو هغه خلق دوستان منیسي چې الله ورباندې غضب کړی دی چې له آخرت نه داسې ناامیده دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران ناامیده دي